مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. زما قابل قدر معزز مسلمانانو ورونو، پدې کې هیڅ شک نشته چې په رمضان کې د الله جل جلاله رحمتونه او برکتونه د تیز باران نه هم زیات راوریږي. بیا لکه څرنګه چې د تیز باران په وجه هر څیز سیراب کیږي او هر لوښی چې ورته کیږدي په هغه کې اوبه جمع کیږي، خو شرط دا دی چې دا لوښی باران ته صحیح پروت وي. ځکه که لوښی باران ته الټا یعنی پړمخ پروت وي، نو که مسلسل یوه میاشت باران وشي خو بیا به هم په دې لوښي کې یو څاڅکی اوبه هم جمع نشي. همدغه شان د رمضان المبارک میاشت د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، خو دا رحمتونه او برکتونه هغه کس حاصلولی شي چې د هغه د زړه لوښی سیده صحیح وي، یعنی د رمضان المبارک روجي ونیسي، تراویح وکړي، تلاوت ذکر و اذکار او عبادات وکړي او د ګناهونو نه ځان وساتي. او که یو کس بغیر عذر او روجي نه نیسي، د ګناهونو نه ځان نه ساتي او د رمضان المبارک د آداب و لحاظ نه ساتي، نو که ټوله میاشت رحمتونه او برکتونه را ووریږي، دی به د هغې نه څنګه مستفید شي؟ علامه ابن جوزی رحمه الله په خپل کتاب بستان الواعظین کې لیکلي چې د 12 میاشتو مثال داسې دی لکه د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد. ځکه د حضرت یعقوب علیه السلام هم 12 زامن وو، بیا لکه څرنګه چې حضرت یعقوب علیه السلام ته په ټولو زامنو کې ډیر محبوب حضرت یوسف علیه السلام وو، او د همدې یو یوسف علیه السلام په دعا سره الله جل جلاله د دې 11 ورونو بخنه وکړه. نو همدغه شان د رمضان المبارک میاشت هم الله جل جلاله ته په دې ټولو میاشتو کې ډیره محبوبه ده، او د همدې یوې میاشتې په برکت سره الله جل جلاله د انسان د 11 میاشتو ګناهونه بخي. محترمو، چا چې د رمضان المبارک د آداب و لحاظ ساتلې، نو الله تعالی دته د دې په عوض کې بهترینه بدله ورکړي. علماو یوه واقعه ذکر کړې ده چې یو مجوسی په رمضان کې د ورځې خپل زوی ولیده چې د مسلمانانو د وړاندې خوراک کولو. دی مجوسی دا خپل زوی ووهل او ورته ویل چې ته ولې په رمضان کې د مسلمانانو او د رمضان لحاظ نه ساتي؟ یعنی تا ته حیا نه درځي چې د رمضان المبارک په میاشت کې ته د مسلمانانو وړاندې په ښکاره طریقې سره خوراک کوي او د رمضان د آداب و لحاظ نه ساتي. بهرحال دا مجوسی په همدې جمعه کې وفات شو. د دې ښار یو عالم دا مجوسی په خوب کې ولید چې جنت ته داخل شوی. نو ده ورنه پوښتنه وکړه، الست کنت مجوسیا؟ آیا ته مجوسی نه وي؟ نو بیا څنګه جنت ته داخل شوی؟ هغه ورته وویل، او زه مجوسی وم، لیکن کله چې زما د مرګ وخت را نږدې شو، نو الله تعالی ما ته د رمضان المبارک د میاشتې د احترام په وجه اسلام را نصیب کړو، نو زه مسلمان وفات شوی یم. محترمو، تاسو سوچ وکړئ چې دې مجوسی د رمضان المبارک احترام وکړو، نو الله جل جلاله ته د دا عمل دومره خوښ شو چې د مرګ نه مخکې ورته اسلام نصیب کړو او جنت ته یې داخل کړو. نو اوس چې کوم کس په حقیقي معنو کې د رمضان المبارک ادب کوي، یعنی د دې روجي نیسي، عبادات کوي او د هر قسمه ګناهونو نه ځان ساتي، نو الله تعالی به په داسې کس باندې څومره ډیر مهرباني کوي. همدارنګې محترمو، علما د رمضان مثال ورکوي چې د رمضان د میاشتې مثال داسې دی لکه د دنیا یو بادشاه یو قوم ته خپل استازی ولیږي. که دا قوم د دې استازي اکرام او تعظیم وکړي،
او د مرتبه وپیژني، نو دا استازی چې کله بادشاه ته راشي او د دې خلقو صفت ورته بیان کړي چې دوی زما ډیر تعظیم وکړو، نو دا بادشاه به لازمی د دې قوم سره محبت کوي او د دوی سره به احسان کوي، او کچرته دا خلق د دې بادشاه د استازي سپکاوی وکړي، د مرتبه ونه پیژني، د سره بد سلوک وکړي، نو چې کله دا استازی د بادشاه ته راشي او د دې خلقو مذمت ورته بیان کړي چې د خلقو زما بې عزتي وکړه او زما یې څه قدر ونه کړو، نو بادشاه به خامخا د دې خلقو نه خفه کیږي او هیڅ احسان به ورسره ونه کړي. همدغه شان د رمضان المبارک هم گویا د الله رب العزت د طرفه استازی ده. څوک چې د دې حقوق ادا کړي، یعنی د رمضان المبارک روزي ونیسي، عبادات پکې وکړي او د ګناهونو نه ځان وساتي، نو الله رب العزت به هم د دې خلقو نه خوشحالیږي او په دوی باندې به رحمتونه او برکتونه نازلوي. او څوک چې د رمضان حقوق ادا نه کړي، یعنی روزي ونه نیسي، عبادات ونه کړي او مختلف قسمه ګناهونه پکې کوي، نو الله تعالی به په داسې خلقو باندې غضب نازلوي او جهنم ته به داخلوي. محترمو، په دنیا کې د هر یو کاروبار د پاره د ګټې یو سیزن وي، چې کله دا سیزن راشي نو تاجران په دې ورځو کې ځان مکمل همدې کار د پاره فارغ کړي، په ځان ډیره سختی تیروي، د خوراک سکاک او خوب هیڅ پروا نه ساتي. که څوک دوی مصروفه کول غواړي نو عذر ورته پیش کوي چې دا زمونږ د کاروبار سیزن دی، دا ځکه چې دوی ته پته وي چې که په دې سیزن کې کار وکړو نو د دې د ګټې نه به بیا ټول کال فائده اخلو. همدغه شان رمضان هم د نیکو اعمالو ګټلو سیزن دی. که یو انسان په دې کې روزي ونیسي، عبادت وکړي او د ګناهونو نه ځان وساتي، نو د دې ښه اثر به د کال په باقي 11 میاشتو هم وي او د آخرت دائمی ژوند به هم ښایسته کیږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای: لو اراد الله ان يعذب امه محمد صلى الله عليه وسلم ما اعطاهم رمضان وقل هو الله احد. کچرته الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم امت ته عذاب ورکول غوښته، نو دوی ته به رمضان او قل هو الله احد نه وی ورکړي. محترمو، د رمضان المبارک میاشت د غمخوارۍ او د یو بل سره د همدردۍ میاشت ده چې په دې کې به مسلمانان د یو بل سره احسان کوي. خو افسوس چې بعضې خلک په دې میاشت کې هم د خلقو نه د سرمن ویستلو په فکر کې وي، کوشش دا کوي چې په څه طریقې سره پیسې را پیدا کړي، د جائز و ناجائز، حلال و حرام هیڅ تمیز نه کوي، بلکې د یو څو روپو ګټلو په خاطر دوکه او ملاوټ کوي. نو مسلمان ته پکار دي چې په دې بابرکته میاشت کې خپل ځان د حرامې ګټې او د دوکې نه وساتي. وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.